آیا غواړې چې دعا دې په ګارنټۍ سره قبوله شي؟ یوه دعا درښیم چې حتما قبلیږي، ډاډه اوسه. د یونس علیه السلام دعا ده چې کله دی د لوی کب په خېټه کې بند شو نو هیڅ چاره یې نه درلوده، پوه شو چې قصه خرابه ده، نو الله پاک ته یو ځل وړاندې کړ چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جالبه خبره دا ده چې کله دعا ده وکړه، الله پاک په ځواب کې قرآن کریم کې پوهیږئ څه فرمایي؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم. موږ د دعا قبول کړه، ځواب مو ورکړ او دی مو له غمه او تشویش او هغه مشکل چې درلود هغې نه خلاص کړ. تر ټولو جالبه برخه یې اوس راځي چې وکذلک ننجي المؤمنین، او موږ همدغه رنګې د یونس علیه السلام په شان مؤمنان هم بچ کوو له دغه مشکلاتو نه کله چې دوی دغه دعا وکړي انشاءالله. که غم لري، خفګان لري، پریشانۍ لري، یو مشکل کې بند دی، حل لارې درته نه معلومه، الله پاک ته خپل دغه عذر وړاندې کوه، دا دعا کوه چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله پاک په ځواب کې درته وایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجي المؤمنین. موږ چې څنګه د یونس علیه السلام دعا قبول کړله، همدغسې د مؤمنانو دعا هم قبلوو.